د ولسمشر غني خبرو پر ګاونډیانو خوبونه حرام کړل. د چې ولسمشر غني نن افغان ځواکونو ته څه وویل او څه امر یې ورته وکړ، په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ولسمشر غني امنیتي ځواکونو ته وویلې افغانستان تر سولې وروسته هم تاسو ته اړتیا لري. ولسمشر غني په ار کې د کابل امنیتي مسؤلینو د تقدیر په غونډه کې ویلي د سولې په مذاکراتو او تر هغه وروسته په حکومت باور ولرئ چې د دې وطن د اصلي خدمتګارانو په توګه تاسو له یاده نه وباسي او د نظام او ټولنې ثبات لپاره ستاسو رول ته جدي پام کیږي. ولسمشر غني ویلي په تیرو 100 کلو کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ولس ملاتړ بې ساری دی او امنیتي ځواکونه دې له دې لویې پانګې څخه مناسبه استفاده وکړي. ولسمشر ویلي ستاسو همکاري او د انسجام ډول وښوده چې د دښمنانو ټولې دسیسې ناکامیږي او حکومت ستاسو دغه پټ ظرفیت تشخیص کړ او اوس په غوره ډول په کابل کې د همکارۍ او همغږۍ هسته رامنځته شوې ده. له ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي ولسمشر غني د کابل ولایت له خلکو سره جلا جلا غونډو ته په اشارې ویلي هغوی هغه مهال کابل خپل کړي چې ملي پولیس یې د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکړي. جمهور رئیس امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او ښځو ته متوجه ګواښونه په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. د ولسمشر له قوله لیکل شوي تېره شپه مې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبرین سره ټلیفوني مکالمه درلوده او د امریکا څرګنده پیغام دا دی چې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې مراسمو کې د ملي امنیت سلاکار ویلي دښمن هڅه کوي په خپلو تبلیغاتو سره زموږ د وسلوال پوځ مورال کمزوری کړي، مګر زموږ ځواکونه په میړانه او زړورتیا د هیواد د دفاع او د خلکو د ساتنې لپاره شپه او ورځ مبارزه کوي. د ملي امنیت سلاکار وویل د فساد، مجرمینو د زنځیري وژنو او مقناطیسي بمونو د مخنیوي او د عاملینو د نیولو پر ضد به د کابل امنیتي ټیم کار او مبارزه لا هم ادامه ولري او دا زموږ مسؤلیت دی چې د خلکو امنیتي وضعیت او روحیه ښه کړو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.